د ما عزتمندو یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه ګوره دا هغه هستی ده چې نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې که چېرته مو نه بعد بل نبي وه لکان عمر به وه. ډېر روب الله ورکړی و، دویم خلیفه و. نو دې یوه ورځ مدینې منورې کې اعلان وکړو چې ای د مدینې منورې خلکو، نن نه بعده شراب وڅکل خو خود حرام دي چې شراب وخیستله حرام دي. که ما چا سره شراب وکتلو زه به هغه ته کوړې ورکوم، سزا به ورکوم. نه شراب به چوک خلی نه وسکی بیا نه. نو دا اعلان یې څه کولو، نو په دې مجمع کې یو د شرابو عادتي و، ځوان وړکو هغه به شراب ډېر څکلو. شرابونه بغیر به شپې ورځې نه تېرېدلې. زړه کې سوچ کړی ده چې عمر رضی الله اعلان وکړو چې شراب به نه څکئ او په ما به دا وخت څنګه تېرېږي، ځکه شراب ونه څکم مومن د شپې ورځې نه تېرېږي. ډېر سوچ کې و او دا اعلان عمر کړی ده ما ته به سزا راکوي. نو یو څو شپې ورځې په همدې فکر باندې په همدې سوچ کې تېرې کړي دي چې ما ته به شراب څنګه میلاویږي، زه به شراب څنګه څکم، زه به د خپله نشه د شراب والا څنګه پوره کوم. نو یوه ورځ کور نه په همدې سوچ باندې راوتله ده چې دا اعلان خاص عمر رضی الله کړی ده او عمر خو موجود نه ده. څه لوړ شه میخانې ته، شراب به دکانه ته لوړ شه، شراب به بوتل به پټ راواخلي، کور ته به راوړي، کور کې به شراب وڅکي. عمر هسې نشته ده، دا اعلان خو عمر کړی ده، هغه به سزا درکوي. نو دوی شراب به دکانه ته لاړ ده، شراب بوتل راخیستلو. چې شراب بوتل څنګه راخیسته ده، څنګه چې دکانه نه راوتلو، څنګه چې راوتلو، مخامخ ورته عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ و. د زړه کې سوچ وکړو چې ای الله ما چې څونه ځان بچ کولو، ای الله زه هغه وکتله مو خیال چې عمر نشته، عمر نه ځان بچ کولو، ای الله زه یې وکتله. اوس زړه کې الله ته چې ای الله نن مو معاف که، بیا به زه شراب نه څکم. قسم یې وخوړلو والله لا اشرب خمرا ابدا، ای الله ما د تو په ذات باندې قسم وي چې بیا به زه همیشه دپاره شراب ونه څکم. خو اوس مو عمر رضی الله نه بچ کړي چې سره ته ونیې، زه خو یې وکتل. دا کله د کانه نه راکوزېدلو د شراب بوتل خر ته واچولو، خر کې دا شراب بوتل ونیولو. په همدې سوچ روان ده چې عمر رضی الله زه نه یې کتله. نو دا ځوان عمر رضی الله تعالی عنه باندې تېرېدلو، څنګه چې په تېرېدو څټ نه یې داسې راونیولو. ورته یې چې ځوانه دا څه شی دی سره؟ الله اکبر. دا ځوان ورته یې چې امیر المؤمنین شودې دي رسره، شودې دي رسره شودې. عمر رضی الله حیران کو چې شراب دکانې کې شودې څه کوي، دا خو ټول بتل شرابونه ډک دي، ته چې شودې دي د ځکه خو شودې نه ملوي. دا ځوان ورته قسم وخوړلو چې امیر المؤمنین خدای قسم ده ته شودې دي، قسم یې ورته وخوړلو. عمر رضی الله حیران کو سو قسم یې وخوړلو. بیا ونه پښتنه کې چې کله شودې به خر ته ویلې چې ولیدي، خر کې دې ویلې نه ولیدي. دا ځوان ورته چې امیر المؤمنین خر کې مزه کني ولیدي څه ګرمې دي، ګرموالی دی واجب نه مت خر کې نیولې دي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ته کسه وګرځوا، څنګه ز بتل وګرځولو، الله پاک د شراب بتل وته په شودو سره بدل وی شراب. الله رب العزت ته زړه تو بادوره خواخ شوله چې الله او ته شراب په شودو سره بدل کو. سو عمر رضی الله ته ونی خیر د کټول عمر شراب سکلی دي، نه مو ته زړه سره توبه وبسله، الله او ته شراب بتل په شودو سره بدل. بیا عمر ونه پښتنه کې چې ځوانه صفو ولوي دا څه خبره و څه کې ساوه. نو دا وته چې امیر المؤمنین خدای قسم ده چې دا شراب مو شراب سکلو، مو د شراب نشه کوله. که څه ته مو وکته مو الله ته ویلو چې الله اوس مو عمر نه بچ کې بیا به زه شراب نه څکم، زه تو نه بچ کولو دی پر الله پاک شراب ورته په شودو باندې بدل کړي. نو وګورو الله رب العزت ته د انسان توبه ډېره خوان ورکوي. په دنیا کې ډېر ګناهګار خلک تیر دي، الله ته توبه بسلی ده، الله دې ټول ګناهونه معاف کړي. الله دې شراب څکلو ته ونه کتلو، الله نه فرمانه ته ونه کتلو، الله ګناهونو ته نه وکتلو، الله توبې ته وکتلو. الله پاک توبې دی واجب انسان ته ډېر لوی مقام ورکوي. الله رب العزت مو تاسو ته زړه سره د توبې کولو توفیق را نصیب کړي.